بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان ادعا کوي چې د دفاع وزارت هوایي ځواکونو د ډرون په وسیله باندې د بلوچستان او پښتونخوا په ځینو سیمو کې د داعش او نورو ورانکرو ډلو چې د دوی په ادعا د افغانستان کې د بې نظمۍ او ګډوډۍ او ناامنۍ جوړول لپاره پلانونه جوړول هغه مرکزونه په نښه کړي او ویشت دي او له منځه یې وړي دي. د طالبانو د ادعا له مخې د بلوچستان د قلعه عبدالله په ځینو سیمو کې هغه ځایونه هدف ګرځول شوي دي چې هلته د داعش مهم قمندانانو تګ راتګ کوه او پلانونه یې جوړوله. عین وخت کې د پښتونخوا په قمبرخیلو کې هم دغسې یو راپور دوی وړاندې کړی دی چې ګواکې هلته د داعش هغه مرکز هدف ګرځول شوی دی چې تر ټولو مهم او مطلوب کسان پکې وله. دوی ویلي دي چې کسان تر اوسه پورې بشپړ جزئیات نشي شریکولی، ولې د دوی په ادعا باندې هغه کسان او هغه اهداف یې هدف ګرځولي چې دوی دپاره مطلوب وه. بل هیڅوک هم په دې بریدونو کې له منځه نه دی تللی یا زیان ورته نه دی رسېدلی، یوازې دا هدف ګرځول شوي دي. پاکستاني رسمي ادرسونو تر اوسه په دې باب څه نه دي ویلي، ولې د سیمې له خلکو هم چې یو ضمني معلومات موږ واخیستله، هو هلته د ډرون بریدونه شوي دي. ځینو خلا دا هم ویل چې په قمبرخیلو کې په هغه ساحه باندې بریدونه شوي دي چې هلته پخوا لا ډاګ وه او یا دښته وه او له څه وخت راهیسې هلته آبادۍ شوې ولې، او هغه آبادۍ اکثرا داسې مبهمې ولې او شاوخوا ته یې پاکستاني پوځیانو ډېر چاته تګ راتګ اجازه هم نه ورکوله، چې د دغه احتمالاتو له مخې نو دا اټکل کیدی شي چې دا د ترهګرو او یا داسې ورانکارو ډلو مرکزونه واوسي. طالبان وایي چې دا بریدونه د کره او دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کړي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د کړکېچ هغه اصلي محتوا هم همدا د ترهګرو مسله ده. کسان پاکستان په ځلونو باندې پر افغان خاوره باندې بریدونه کړي، ولې تر ننه پورې هیڅ داسې سند نه دی وړاندې کړی چې حتی یو کس دی هم داسې وژل شوی واوسي چې یا د پاکستان د اوسني واکمنو وسلوال مخالفین واوسي او یا د دوی په اصطلاح ترهګر واوسي. داسې څوک تر اوسه پورې نه دي وژل شوي. یو مخې ملکي افغانان له هدف ګرځول شوي او شهیدان شوي دي. ولې که طالبان هغسې چې ادعا کوي وتوانیږي چې ثابته کړي په دغه دواړو ځایونو کې د داعش مرکزونه په نښه کړي او یا همداسې ورته د نورو ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه کړي واوسي، نو دا به یو قوي سند د دغه ادعا دپاره واوسي چې ګواکې پاکستان د ترهګرو پالونکی دی او خصوصا د داعش خراسان سمبالښت پر غاړه لري. اوس دا چې آیا واقعا د داعش مرکزونه هدف ګرځول شوي دي، دوهم دا چې د دغه پیښې هغه سیاسي عواقب به څه واوسي، او که طالبان دغسې پالیسۍ ته چې دوی عنوان ورکړی دی تر دې وروسته به د افغانستان خلاف د هر ګام او د هر امنیتي ګواښ هغه آدرس په نطفه کې خنثی کړي، که دا مخته یوسي او واقعا په همدې لاره ولاړ سي، څه نتایج به پرې مرتب سي. سلام، وخت په خیر. د رڼا رزق خپرونه زه میرویس انګزار ته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه را سره خپرونه کې ګډون لري د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ښاغلی ډاکټر عاطف مختار او همدارنګه امنیتي شنونکی ښاغلی توریالی زازی. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مختار صاحب، له تاسې پیلوو. دغه اعلامیه طالبانو حتما تاسې لوستې ده، ادعا کوي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې د داعش او نورو ورانکرو ډلو مهم مرکزونه هدف ګرځولي دي. څومره دا مرکزونه هلته شته او څومره طالبان دا توانایي لري چې د ډرون په وسیله د هغه هدف وګرځوي؟ صرف نظر له دغې ادعا نه، مهرباني. او سلام تاسو ته محترم زازی صاحب ته او د افغانستان محترم درون ولس ته. زما باور دا دی چې افغانستان حق لري چې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي هویت او تاریخ نه دفاع وکړي، او دا د افغانستان مشروع حق دی. هر هغه ډله چې په هر ځای کې وي چې افغانستان لپاره ګواښ وي، د افغانستان د کور کلی لپاره ګواښ وي، د افغانستان د سیاسي جغرافیې لپاره ګواښ وي، افغانان من حیث د یو نظام او من حیث د یو وطن حق لري چې د خپلو ملي اهدافو او خپلو ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي، او دا د افغانانو مشروع حق. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانان نه ترهګر دي او نه په ترهګرۍ باندې باور لري، خو هر هغه ډله چې د افغانستان د جغرافیې یا د فرضي کرښې نه اخوا د افغانستان لپاره تهدید وي، نو نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې، زموږ د ملي قوانینو تر سوري لاندې هم، او په اسلامي ارزښتونو او باورونو او عقایدو تر سوري لاندې هم افغانان حق لري چې د خپل جغرافیې او
او ځکه نه دفاع وکړي. دا یو موضوع. دویم موضوع دلته دا دی چې دغه هیڅ شک نشته چې داعش خراسان د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره تهدید دی. دا روسان هم وایي، ایرانیان هم وایي، او په سیمه کې ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان هم وایي چې داعش خراسان زموږ لپاره تهدید دی او د افغانستان لپاره تهدید دی، د آسیا لپاره تهدید دی، من المجموع د ټول انسانیت لپاره تهدید دی. نو په دې لحاظ پاکستان کا غواړي چې د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي، موږ ترجیح ورکوو چې پاکستان د مذاکراتو میز ته راسي. خو تر هغه وخته پورې چې بار بار دا خبر تکرار نشي، که پاکستان په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې تغییر نه راوستلی، افغانستان من حیث یو آزاد او خپلواک ملک نه منلی، د افغانستان په امورو کې خپل مداخلت نه درولی او د پراکسی وار طرح او میکانیزم پر خپل سر که اوس هم لري، نو زه فکر نه کوم چې دا موضوع همدلته پای ته ورسیږي. دا جګړه به اوږدیږي، دا حملې به وي، قطعا پاکستان به په افغانستان په کورنیو باندې او په جوماتونو باندې او کلو باندې به بیا حمله کوي، خو په پای کې د ده جنګ ګټونکی به پاکستان نه وي. زمونږ غوښتنه دا دی او عرض مو دا دی چې پاکستان دې د عقلانیت نه کار واخلي. نن په دې 21م پېړۍ کې ساینس او ټکنالوژي دومره مخته تللی چې هغه دښمن ستا چې هر چیرې وي هغه ته تارګېټولی سي، کتلی سي، د هغه د په اهدافو باندې پوهېږي. عملاً د موږ راپورونو له مخه د شمال ځینې لنډغر او د مقاومت په نوم یو ډله چې جوړ شوی هغه هم په پاکستان کې شتون لري. ډېرو مسایلو کې د افغانانو کورونه هغه دوی تارګېټوي. که تاسو ولید څه وخت د مخه د دوی یو مشر بلکې د افغانستان هغه ځایونه او ښارونه ورته په نښه کړي چې تاسو پاکستان ته ویل که تاسو غواړئ دغه ځایونه وولئ. په ده اساس پاکستان دې په ده اوس پوه شي چې افغانان د قدرت له موقفه غواړي مذاکرات وکړي او د قدرت له موقفه د پاکستان سره د خبرو اترو دروازې ورته خلاصوي. افغانستان نور په یو ضعف موقف کې شتون نه لري. افغانستان په دغه خطه کې سره ده چې موږ ډېر مشکلات لرو، لیکن دا په خپله جغرافیه کې بل هیڅ داسې ډله نه شتون نه لري چې هغه د افغانستان لپاره تهدید وي. لږ څه پر همدغه برید غږیږو. تاسو مهم اړخونو ته اشاره وکړله. آیا طالبان به توانیدلي چې د داعش مهم مرکزونه هغسې چې وایي هدف یې ګرځولي واوسي؟ یعنی دا امکانات به دوی ولري؟ ځکه تر اوسه پورې جزئیات شریک نه دي، نو پاکستان هم څه نه دي ویلي، ولې په هر حال باندې خلک همدا تمه لري چې داسې دې شوي وي. ولې آیا شوي به وي که نه؟ ستاسو شننه څه ده؟ زما باور دی کله چې طالبان په هغه وخت کې چې ډېر محدود امکانات درلود په افغانستان کې د ناتو مراکز باندې حمله کولی سو، غټ غټ ولایتونه یې چلنجولی سو، په سلو کې 80% د افغانستان جغرافیه د دوی په کنټرول کې و، سره د چې ناتو هم شتون درلود. قطعا طالبان د توان لري چې خپل دښمن په هر ځای کې پر نښه کړي، هم په سیاسي لحاظ، هم په ایدئولوژیکي لحاظ او هم د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې. اجازه راکړئ یو موضوع باید دلته د قدرت هغه موقف تاسو تشریح کړم په ستراتیژیک لحاظ. په نننۍ نړۍ کې ضعیف انسانان او ضعیف ملکونه له منځه ځي، او که ته دته انتظار یې چې هره ورځ سړی تا په سر وهي او ته به ورته څه نه وایې او ادرس هم درته مشخص وي، ته له منځه ځي. افغانستان او د افغانستان خلک، د افغانستان اسلامي امارت، طالبان، زه، ته، احمد، محمود، من المجموع د خپل بقا جنګ کوو. د دې لپاره چې مونږ پاتې سو، د دې لپاره چې زموږ سیاسي هویت پاتې شي، د دې لپاره چې مونږ خپل تاریخ ولرو، د دې لپاره چې خپل زمشپړتیا حفظ کړو، د دې لپاره مونږ جنګیږو. موږ په پاکستان یرغل نه ده کړی، موږ پر هغو ډلو یرغل کړی چې پر افغانستان یرغل کړي. د افغانستان کورونه ورانوي، جوماتونه ورانوي، مشران یې وژني. په دې اساس موږ بیا هم ترجیح ورکوو دته، هم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې او هم د ګاونډیتوب د اصل په اساس چې پاکستان د افغانستان د نظام سره مخامخ خبرې وکړي، پراکسی وار ته په افغانستان کې لابي نه کوي، په نړیوال سټیج کې د افغانستان د بدنامولو پروژې ودروي او هغه
نومنهاد افغانان چې پاکستان ته دعوت کړي غواړي چې په افغانستان کې پراکسی وار پر نورستان او بدخشان او ننګرهار ته راوړي په د افغانان پودي دغه ستراتیژي د پاکستان ودروي که پاکستان هم به آسیب پذیر وي. بله د طالبانو دا برید به د تاسو دغه اصطلاح ته تحقق وبکي چې و د قدرت موقف غږیږو؟ قطعا د قدرت له موقف نه خبرې کوو. د قدرت موقف دا د قدرت د چې ته په بل جغرافیه کې زی خپل دښمن او حریف ولې او چې ته قدرت ونه لري هیڅ شی نه لري. هر هغه فکر ملک کوئ چې قدرت چې ونه لري طالبانو لکه څنګه چې ملا یعقوب په مسکو نه چې راوګرځېد ادعا یې وکړله چې قسم وروسته بیا هغه ادعا یو څه نقد په دې شوله چې پاکستان به بریدونه وکړله، خو په هر حال فکر کوئ چې طالبان د له جنګي اړخه داسې امکانات پیدا کړي خصوصا د ډرون په اړه کې چې هغه د قدرت موقف سره مرسته وکړي؟ د جنگ یو ستر اړخ هغه انګیزه او باور دی. تاسو د افغانستان خلکو عمومي افکار ته لاس یې او مراجعه وکړئ چې د امریکا او د روس او د چین افغانان دومره نفرت نه لري څومره چې پاکستان نه لري. یعنی انګیزه دلته شتون لري یو، او دویم تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، او دریم موضوع دلته دا دی چې هو ښاغلی یعقوب مجاهد دا خبرې کړي او خو تاسو ولید خو د خبرې ثبوت دی چې افغانستان د قدرت له موقف نه خبرې کوي. د قدرت د موقف نه معنا دا نه دی چې موږ چاته زور وایي، مفهوم دا دی چې دا په سیاست کې یوه برخه دی، یو ستر سیاسي بحث دی چې from the position of strength د قدرت له موقفه د خپل د بقا جنگ مونږ کوو. مونږ باید شتون ولرو، زموږ تاریخ باید شتون ولري، افغانستان باید شتون ولري، او هر هغه ډله ټپله چې هر ملک وي، که جغرافیه وي، که خلک وي، که ترهګر وي، چې افغانستان ته په خیرنو سترګو وګوري، افغانستان حق لري چې دغه د سترګې وباسي. بله ډیره مننه. بیا هم تاسو راګرځو. زازی صاحب د بلوچستان او پښتونخوا په دغه سیمو باندې دغه د ډرون بریدونه چې طالبان ادعا کوي دفاع وزارت یې ترسره کړي او د داعش او نورو ورانکارو ډلو مرکزونه یې ویشتي دي، دا څومره کولی شي د دغه کړکېچ په معضله کې د افغانستان په قوت باندې دلالت وکړي یا د اقل افغانستان یو مناسب سټیج ته ورسي؟ له څه مودې راهیسې د طالبانو خاموشه دریځ د دې لامل شوی و چې خلک ډېرې نیوکې وکړي پاکستان راځي بریدونه کوي، ولې عکس العمل ډېر پڅ دی او د پخوا په څېر باندې هیڅ هماغسې عملي غبرګون ته یو کار نه کیږي، ولې دغه برید څومره کولی شي دغه معادلې باندې د طالبانو خواته مثبت تاثیر وکړي؟ سلامونه نیکی هیلې عزتمن ستانکزی صاحب، تاسو ته ستاسې ډېر قدرمن عزتمن میلمه ښاغلي ډاکټر صاحب مختار ته او ستاسې لیدونکو او اوریدونکو ته او ستاسې همکارانو ته وړاندې کوم. ګورئ زه په خپله نشم کولی، حتما ما سره ښاغلی مختار هم په دې کې هغه د توافق لري چې موږ د خپل د ملي ګټو لپاره، د وطن لپاره، د ملي ارزښتو لپاره خپلې سترګې او خپلې خولې نشو ګونګه کولی. وطن په موږ باندې حق لري او راتلونکی نسل هم په موږ باندې حق لري. دا څه جنایتونه ناروا پیښې چې په نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې ترسره شولې، موږ مسؤلیت لرو چې راتلونکی نسل په دې باندې خبر شي چې دا څه جنایتونه وشول. تاسو وګورئ چې افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې یو زوړ تاریخي هیواد ده او هغه هیوادونو چې پر افغانستان باندې حمله وکړله او یا دغه ډلې ټپلې چې مثلا د شمال ډلوالې، زه دا واضح وایم چې تر نن ورځې پورې دوی خپل مخالفتونه کوي. هغه وخت کې چې افغانستان خپل استقلال ترلاسه کړو، دا ډلې ټپلې په افغانستان کې شتون نه درلود. دا ډلې ټپلې د همدغه پاکستان لخوا نه، د همدغه امریکا لخوا نه، انګریزانو لخوا نه، د دغو بهرنیو هیوادو لخوا نه چې په افغانستان کې سیاسي اهداف لرل، افغانستان د خپل سیاسي اهدافو لپاره افغان ولس قرباني کړو، په میلیونه زموږ وطنوال ووژل، وطن د خاورو سره سم کړو. همدا اوس هم هغه په د عاطف د ډاکټر صاحب مختار د خبرې په تایید سره چې اوس هغه هم اوس په پاکستان کې شتون لري. نو د دې لپاره پاکستان یو مصنوعي هیواد ده. دا کړنه د امارت اسلامي او د دفاع وزیر دغه بریدونه په دې سیمه کې چې د داعش پر شتون کې ور باندې برید کړی ده، دا یو تاریخي واقعه ده. پاکستان د ترهګرو ډلو ټپلو د تروریزم
د القاعدې، داعش، د روزنې ځاله او پناهګاه دا ټول نړۍ ته معلومه ده. بن لادن خو په مغه پاکستان کې لمنځه لاړو، ووجل شو. خو دغه پاکستان له لارې نه بن لادن سره د 1400 عرب افغانستان ته راغلل او په افغانستان کې د عربو په خپل شمشیرو باندې زموږ ولس ووجل. دا ستر جنایتونه. اوس د امارت اسلامي د نظام لپاره موږ همیشه د غږ پورته کړی دی چې هغه نیمګړتیاوې چې دا نظام کې شتون لري هغه باید له منځه یوسي، ترڅو نړیوالو ته او مخالفین ته دا ضمانت د نیوکو او تورونو برابر نشي. تاسو وګورئ چې همدا اوس چې په د ایران د امریکای سره تفاهم ته ورسېدلو، د ټرمپ خبرې تاسو واورېدلې چې د یو برقدرت هیواد جمهور رئیس دی وایي چې طالبان موږ ته چاپلوسي کوي. دا چې اوس په هر شکل سره افغانستان ته دوی بهانې لټوي چې کله چې امارت اسلامي غواړي تفاهم د ټول نړۍ سره وکړي، ولې د چاپلوسۍ نوم ور باندې ږدي؟ دا په خپل یو بشري جنایت ده چې امریکا یې وکړو. دا جهاد چې په افغانستان کې وشو، اجازه راکړئ زه باید دا خبرې وکړم، دا د اسلامي جهاد نه و، دا د امریکا او د انګریزانو د پاکستان او ایران او د نورو مغرضو هیوادو جهاد و چې په افغانستان کې د افغان ولس پر وړاندې ترسره کړلو. او څه د پاسه 3 میلیونه زموږ وطنوال شهیدان شول. کابل ښار د خاورو سره اوار شو. 100,000 ټنه بمونه په 20 کالو کې په افغانستان کې استعمال شول او د بمونو مور واچوله. دا چې په ایران باندې برید کړی دی هغه اوس امریکا سره شوی د ټرمپ ویلي دي چې موږ 300 میلیارډ ډالر ایران ته د غرامت ورکوو. مګر په افغانستان کې د 40 کاله جنایت وکړلو. که ته واقعا د بشر د حقوقو لپاره او د افغان د ولس لپاره او د انسان د عزت لپاره د افغان ولس ته قدر او عزت لري، خو تا باید اول باید افغانستان د دغه جنایاتو غرامت ورکړي او ولې افغانستان په رسمیت نه پیژني. د دې لپاره د افغانستان دغه کړنه چې اوس په پاکستان باندې برید کړی ده زه دا ډیره تقدیروم. ډیره ښه کړنه کړې ده چې اوس پاکستان ته نتایج به څه اوسي لکه پرې وغږیږو. یو دا دی چې د طالبانو تبلیغاتي ادرسونو دغه شعار عنوان ورکړی خپله په دې اعلامیه کې هم ده چې موږ به تر دې وروسته افغانستان ته متوجه ګواښونه په نطفه کې خنثی کړو. که دا تسلسل ومومي خو یو فشار کېدلی شي، ولې نتایج به یې څه؟ آیا پاکستان به غبرګون وښیي؟ آیا طالبان به وتوانېږي چې په همدغه منوال همدغسې بریدونو ته دوام ورکړي؟ دا یو څه مبهم حالتونه دي چې څه پېښېدی شي، هغه څه چې نتایج مرتبېدی شي د دغه بریدونو څخه هغه څه دي؟ ګورئ سانګزی صاحب، یو خو په د 21مې پیړۍ په سیاست باندې اعتماد او باور په کار نه ده. ولې دا ډیپلوماسي چې ورته وایو هغه ډیپلوماسي هغه ظاهر خبر یو شی دی، باطن کې چې د نورې پیښې ترسره کیږي. دا چې امارت اسلامي دا کړنه هم کړې ده، دا امکان لري چې د یو چا لخوا نه دا هدایت ورکړل شوی چې پاکستان باندې برید وکړي چې پاکستان د دغه تروریزم مسلې نه ایسته کړي. ولې اوس په خپله ښاغلي مختار صاحب هم یادونه وکړه چې مرکزي اسیا هیوادونه دا ټوله دا وایي چې باید داعش ډله باید د دې ځای کې له منځه لاړ شي. دا په خپله دا اوس تر نن ورځې پورې همدغه پاکستان او همدغه روسیې او همدغه مرکزي اسیا هیوادونو یا غربي هیوادونو دغه ټولو ویل چې 20 یا 22 ډلې ټپلې دي د تروریستانو په افغانستان کې شتون لري او تر نن ورځې پورې دوی عملاً کومه ویډیو ښکاره نه کړه چې واقعا دوی شتون لري که نه لري. اوس تاسو وګورئ چې هغه جنایتونه چې په دې بهر کې رسانې کې لکه افغانستان انټرنیشنل، ایران انټرنیشنل چې یوه وړه خبره واوري دوی به دغسې یو بم اتم تنې جوړوي او دغه دومره نړیوال هیوادونه دومره د افغانستان پر وړاندې نیوکې او تورونه نه کوي لکه چې د بهر کې رسانې کوي. او یو شمېر هغه افراد چې پخوا یې په جمهوریت کې په لوړو مقامو کې کار کولو، وزیر د معارف و وزیر د عدلیې و معین د وزارت معارف، د دوی لاسونه د افغانستان په ورانولو، د دوی ګوتې د ولس په وینو باندې ککړې دي. نن راځي هغو ته د سیاسي تحلیلګرو او سیاسي شنونکو او څېړونکو نوم ورکوي او هغه نن د انساني یا د افغانستان د ملاتړ لپاره خبرې کوي. مونږ همیشه د خپل غږ پورته کړی، اوس یې وایم چې طالبانو خپل هغه کار ترسره کړلو،
د عفو فرمان یې د همدغو لپاره صادر کړلو، مګر دوی بیا هم مخالفتونه یې زیات شول. داسې فکر کولو چې امارت اسلامي ډېر ناتوان او ضعیفه ده، موږ غواړي. اوس باید امارت اسلامي هغه کار وکړي چې دغه مخالفین باید د افغانستان څخه تبعید کړي، د دوی څخه د تذکرې واخلي. که په راتلونکي کې دوی د برید وکړو، دوی باید بیرته ما خپلو هیوادو ته چې تاجکستان او قزاقستان او ازبکستان او ترکمنستان ته باید هلته یې ولېږي، لکه چې دا اوس او په دې ډیره بهرني مننه هیوادو کې کوم مهاجر چې جرم وکړي هغه بیرته خپل هیواد ته لیږي. او ډیره مننه. سلامت صاحب، بیا هم تاسو سره ګرځو. ډاکټر صاحب، که تاسو لیدلی وي په دې وروستیو کې د مسکو سره د طالبانو تقرب او عین وخت کې د چین، مسکو او منځنۍ اسیا اندېښنې د داعش په باب باندې او دا چې یو مبهم حالت قصدن پاکستان رامنځته کړی و، حال دا چې خپله یې داعش پاله، داعش ته یې ځای ورکو، مستند موارد موجود وله. حداقل موږ د رسنۍ په حیث باندې رپورټونه درلودل چې بلوچستان کې ځینې ځایونه ورته ځانګړي شوي دي، مشران یې هلته ګرځي داعش خراسان. ولې فضا ګډوډه شوې وله؟ دغه هیوادونه چې آسیب پذیره هم ول، دومره په جرأت سره نه ویل چې داعش په افغانستان کې نشته، په پاکستان کې دي. که طالبان وتواني چې دغه تسلسل وساتي او دا بریدونه واقعا په همدغه اهدافو شوي او مستند یې کړي، دا به څومره همکاري وکړي دې سره چې دغه هیوادونه متوجه شي او همکار شي په دې کې چې داعش چې د سیمې دپاره خطر دی هغه پاکستان کې دي؟ کله چې روسان وایي چې تر 6,000 کسانو د داعش خراسان په دې سیمه کې شتون لري، مفهوم او معنا یې دا ده چې روسان پوه دی چې داعش هم د افغانستان لپاره او هم د روسیه لپاره او هم د ازبکستان او ترکمنستان لپاره تهدید دی. د کې هیڅ ابهامات وجود نه لري، دا شفاف دی لکه لمر ښکاري چې داعش چیرې دی، بنسټګر یې څوک و، داعش افغانستان کې څه کوي، چیرې اوسیږي، څوک یې اکمالوي، څوک امکانات ورکوي. ولې تاسو ونلید د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې موږ په افغانستان باندې حمله کوو، موږ د افغانستان نیابتي جګړو ته ادامه ورکوو. حتی ځینې ویلي چې موږ په افغانستان کې نظام تغییر ورکوو. تر ده زیات ثبوت او پروف تاسو څه شی غواړئ؟ افغانان دی باید دته متوجه سي چې آدرس مشخص دی. هغوی چې افغانستان ورانوي، د افغانستان کور او کلی ورانوي، په افغانستان کې یو ضعیف نظام غواړي. موږ سره د ټولو اختلافاتو چې لرو، د افغانستان د اسلامي امارت تر شا او په حمایت کې دریږو. هر هغه جهت او هر هغه ډله چې افغانستان تهدیدوي، د افغانستان جغرافیه بمباروي، د ټولو افغانانو غوښتنه دا دی چې د خپل نظام او د افغانستان د بقا حمایت وکړي. دا بریدونه به څومره تاثیر وکړي چې مسکو او نور هیوادونه علني راشي او دغه پروسې ملاتړ وکړي؟ زما په فکر مسکو علنا اعلان یې کړی. عملا کله چې مسکو د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل او اوس دغه روابط ستراتیژیک روابط دی. اوس چې کله د قزاقستان د ولسمشر معاون راځي کابل ته په اقتصادي مسایلو خبرې کوي، دا عملا یو ستراتیژیک تړاو او ستراتیژیک سټیج د افغانستان راغلی. افغانستان په بشپړ ډول انزوا کې نه دی، افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه دی، په دې معنی چې موږ غواړو چې غرب سره ښه روابط ولرو. اجازه راکړئ دا خبره تکمیل کوم. په تاریخي لحاظ افغانانو زمونږ او ستاسو ستراتیژیک تېروتنه دا وه چې موږ د ډاکټر نجیب اردو وران کړ او خپلې اسلحې مو په پردیو خرڅ کړ. دویم ستراتیژیک تېروتنه دا و چې د جمهوریت اردو مو وران کړ. او دریم ستره لویه خیانت او جفا به دا وي چې د اسلامي امارت اردو وران شي. ورونو، که غواړئ چې بقا ولرئ، که غواړئ چې شتون ولرئ، که غواړئ چې حضور ولرئ، که غواړئ چې من حیث د یو انساني جسد په دې جغرافیه کې ژوندی پاتې شئ، که غواړئ چې خپل تاریخ ولرئ، که غواړئ چې خپل سیاسي هویت ولرئ، که غواړئ چې من حیث د یو ملت شتون ولرئ، هیڅ بل لار نه لرئ پرته له دې نه چې د نړۍ سره د قدرت له موقف نه خبرې وکړئ او د خپل نظام د حمایت تر شا ودرېږئ. دا د افغانان بل لاره نه لري. تاسو وګورئ چې په ځنګل کې څومره ضعیف ځناور وي، هغه له منځه ځي. نن په نړیوال دغه انرشزم سیاست کې ته باید هم قدرت ولري، هم دوستان ولري، هم مخالفین ولري، او هم د خپلو ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، او هم په ډیپلوماتیک لحاظ د فرصتونو نه ګټه واخلي او د ګواښونو نه هم ګټه واخلي. په نړیوال سټیج کې داسې روایت
شتون باید ولري او افغاني تحلیلګران او مشران او سیاستپوهان او طالبان او ټول افغانان چې هغه دا دی چې افغانستان ترهګر نه دی بلکې افغانستان د دسیسو قربان دی. افغانستان د پاکستان لپاره قطعا تهدید نه دی، دا پاکستان دی چې زموږ لپاره تهدید دی او موږ حق لرو چې د خپلو ملي ارزښتونو، ملي باورونو، اسلامي عقایدو او اسلامي باورونو د خپل جغرافیه، خپل مځکې او خپل خاورې نه دفاع وکړو. دویم موضوع دلته دا دی، غواړو افغانانو ته دا ووایو چې دشمن هیڅکله نه غواړي چې ته یو قدرتمن او خپلواک نظام ولري. داسې یو نظام باید ته په افغانستان کې د دوی پالیسي او ستراتیژي ده چې ولري چې هغه پر خپلو پښو ولاړ نه وي، هغه ضعیف وي، هغه ناکام وي، هغه همیش په خپلو کې جنګیږي. دا دشمنان دی چې د پښتو او د تاجک موضوع مطرح کوي، د شمال او د جنوب موضوع مطرح کوي. دا دشمنان دی چې لنډغرو ته امکانات ورکوي، فضا ورکوي، سټیجونه ورکوي، تلویزیونونه ورکوي، امکانات ورکوي چې تاسو د خپل خاورې، د خپل جغرافیې پر ضد خبرې وکړئ، مونږ لپاره کار وکړئ. زه فکر کوم د افغانستان نوی نسل په ده پوه دی چې نور مونږ د خلکو او د دښمنانو په ګیمونو پوه یو. نن که پاکستان غواړي چې د افغانستان سره ښه تعلق ولري او افغانستان د دوی سره ښه تعلق ولري، یوازینی لاره یې دا دی، بیا هم پاکستان ته وایو چې هغه خوبونه مه وینه چې تا مخکې لیدل او د هغو خوبونو او ابهاماتو نه ووځه. افغانستان من حیث یو خپلواک جغرافیه ومنه او د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړه. د ټي ټي پي موضوع ستا داخلي موضوع دی، د ډیورند د فرضي کرښې نه اخواته ټي ټي پي اوسیږي. آیا بنو د طالبانو د کنټرول لاندې دی؟ باجوړ د طالبانو تر کنټرول لاندې دی؟ وزیرستان شمالي او جنوبي د طالبانو تر کنټرول لاندې دی؟ په ده اساس که چیرې دوی غواړي چې خپل ملت سره خبرې وکړي، همغسې چې په اندونیزیا کې یو ایالت و، هغه اندونیزیا کې ویل موږ اسلامي او شریعت غواړو، آچه نومیږي، هغه دوی هلته قوانین ورکړ. طالب که پښتونخوا شریعت غواړي یا خپلواکي غواړي، پاکستان حق دی چې دغه دوی سره مذاکراتو کې خبرې وکړي. افغانان نه د ټي ټي پي سره کوم تړاو لري، نه د ټي ټي پي نه حمایت کوي، خو باید دلته دا وویلی سي چې هر هغه شی چې افغانستان تهدیدوي او هر هغه عنصر چې افغانستان تهدیدوي، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا لپاره تهدید وي، افغانانو به د هر هغه اسلحه او هر هغه ابزار نه کار واخلي چې د خپل بقا او ځمکنۍ بشپړتیا تضمین کړي. آیا طالبان به وتوانیږي؟ ځکه داسې یوه ادعا له څه وخت راهیسې کېدله چې پاکستان د نورو په همکارۍ د یو توطیې او دسیسې په لټه کې دی، ځینې ډلې یې جوړې کړي، ځینې د داعش تر چتر لاندې جوړ کړي، داعش یې پیاوړی کړی ده، مرکزونه یې ورکړي دي، غواړي دغه بریدونه هم چې کوي ځینې سیمې د کرښې دې خواته داسې یو کنډواله باندې واړوي چې بیا داعش دپاره دغه کوریډور یا دهلیز ان تر واخان او داسې منځنۍ اسیا پورې بیا اسانه واوسي او دلته ترهګري راواړوي. که د طالبانو دغه بریدونه دغسې چې وایي او ښیي چې د داعش مرکزونه په نښه شوي دي، د دغسې بریدونو په دوام سره طالبان کولی شي د دې دسیسو مخه ونیسي یا داعش په نطفه کې خنثی کړي یا د پاکستان دغه ترهګریزو پروژو مخه وشي نیولی؟ هغوی چې د افغانستان د تجزیې غوښتنه یې کول یا د تجزیې لپاره یې کار کول یا د بفر زون لپاره یې کار کول یا د پاکستان د ده لپاره یې کار کول چې افغانستان کې د پاکستان ستراتیژي یا عمق ستراتیژي تطبیق کړي، هغه دوی د قبرونو لاندې نه دي، هدیرې هم نه دي مشخص چې چیرې دي. دا خام خوبونه باید پاکستان د خام خوبونو ته د پای ټکی کېږدي. موږ یو ملت یو او یو خپلواک ملت یو او یو ستر عظیم تاریخ لرو. د هند او تر سنده مو حکومت کړی، په تمدن هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو. هلته ما نه چا پوښتنه وکړل چې پښتانه په حکومت نه پوهیږي؟ ما ویل که موږ په حکومت نه پوهېدلو نه 300 کاله مو حکومت نسو کولی. موږ هم په حکومت پوهیږو او هم په ملي یووالي باندې باور لرو، هم د دې تاریخ اسلافو ته احترام لرو، هم تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره او اعماق او نورستاني مو ورونه دي، په دې خاوره کې را سره شریک دی، د خاورې کې مالکین دي. تر هغه وخته پرې چې د پردیو د استخباراتو افزار ونه ګرځي،
کله چې د پردیو استخباراتو افزار وګرځي او وایي چې به افغان نیستم، په هغه صورت کې به د افغانستان د ملت په منځ کې هیڅ ځای ونه لري. دا جغرافیه د افغانانو دی او افغانستان د افغانانو سیاسي تاریخي هویت دی. هر بچه دلته ابدالي او هر زوی میرویس هوتک دی. هر افغان د خپلې جغرافیې لپاره د ځان قرباني کولو وس او توان لري، د ده احساس لري، دغه فکر لري، دغه درد لري چې نور باید افغان ماشومان یتیم نشي. نور باید پراکسی جنگونه د افغانستان جغرافیې ته را نسی. نور باید پردیو استخبارات پر موږ حکومت ونه کړي. افغانستان ته ضرورت دا دی چې د قدرت له موقف نه خبرې وکړه. قدرت هغه وخت درلودلی سي چې که سړی یو څپېړه درکړي ته 10 څپېړه ورکړه. که سړی درته احترام کوي احترام ورته لره. که څوک ستا د جغرافیې لپاره تهدید وي، ته حق لري چې د جغرافیې لپاره حتی د بقا لپاره تهدید اوسېږي. دا زموږ دنده دی، وظیفه زه لاند پوښتم بیا زازي صاحب ته ورځم د همدغه حق د اعمال دپاره ظرفیت توانایی موجوده ده، د دوام توانایی و جرأت موجود دی، د امکاناتو له اړخه ظرفیت موجود دی. ملتونه او زموږ تاریخ مشخص دی. کله چې انګریزان افغانستان ته راغی موږ څه ظرفیتونه درلود؟ انګریزان توپونه هم درلود، قوي اسلحې هم درلود. آیا افغانستان کې پاتې شول؟ روسان سره د یو ستر لښکر راغی، په افغانستان جغرافیه کې پاتې شو، د افغانستان نه ونه وتل. امریکایان په د شپې په 12 بجو د افغانستان نه ونه تښتېد. په د اساس دلته یو ستر ملت شتون لري او دغه ستراتیژیک نقطه چې د روسانو سره وصل شوی اوس په ستراتیژیک لحاظ د ازبکستان، ترکمنستان او ایران سره ښه روابط لرو. دا د ده معنا او مفهوم لري چې افغانستان کولی سي د قدرت له موقف نه هم خبرې وکړي، هم ظرفیت لري او هم یو نوی ځوان نسل لري چې هغه د افغانستان او د افغانستان د سیاسي هویت نه به دفاع کوي. مننه زازی صاحب. خلیلزاد ویلي دي همدغه برید سره په غبرګون کې البته چې دواړه هیوادونه باید د مذاکراتو لخوا مخته ولاړ سي او د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ مخ پر زیاتېدو دی. غوره لاره دا ده چې خبرې وشي او مذاکرات وشي. هغه څه چې معمولا ظاهرا حداقل په هره مقطع کې له پخوا راهیسې دا د افغانستان موقف دی که هر څوک واکمن وله چې موږ هر هیواد سره غواړو چې خبرې ولرو. پاکستان سره هم د خبرو هڅه طالبانو هم وکړله، البته خو د هغه وخت خبرې دا ولې چې طالبان د پاکستان غوښتنې ډېرې غیر منطقي او غیر عملي ولې او غوښتنې داسې ولې چې اصلا مشروع منطقي نه برېښېدلې. په هر حال باندې اوس چې طالبانو برید وکړ او د داعش مرکزونه یې په نښه کړله، تر دې وروسته د مذاکراتو د کېدو او د بریا څومره چانس شته؟ ځکه پاکستان ادعا کوي چې زه خپل مخالفین په افغان خاوره کې له منځه وړم، حال دا چې ټول افغان عام وګړي شهیدان کړي دي. ولې طالبان راځي او وایي چې موږ په نطفه کې هغه ګواښونه افغانستان ته خوځه کوو چې هغه داعش مراکز دي او هغه ولو؟ نو په دغسې یو حالت کې د دواړو لوري ترمنځ د مذاکراتو څومره چانس شته؟ هغه چې خلیلزاد ویلي چې باید مذاکرات وشي. لومړی خو باید یادونه وکړم چې خلیلزاد دا اجازه نه لري چې نور د افغانستان په هکله خبرې وکړي، ولې همدغه خلیلزاد دا وطن د دغو بدبختۍ سره مخامخ کړو چې د رونالډ ریګن ته یې همدغه رباني و د جهادي تنظیمي رهبران وروستل او د برژنسکي راغی په پاکستان کې دغو تنظیمي جهادیانو ته یې د جهاد اعلان وکړو. دا اصلا باید د افغان ولس نه باید د معذرت وغواړي چې د دغه ستر ملت پښتون په سرنوشت باندې خلیلزاد لوبې وکړي. دا یو جنایتکار شخص ته د ده خبرو اورېدل، د ده خبرو باندې بحث کول دا خپله یو اشتباه ده. بله دا ده چې پاکستان خپل اعتماد او اعتبار په نړۍ کې له لاسه ورکړو د هغه ورځې راهیسې چې په خپله ټرمپ خپل اعتبار او اعتماد په نړۍ کې له لاسه ورکړو د دې دپاره چې د ARD روزنامې هغه ویلي دي چې ټرمپ د 2018 کال نه تر نن ورځې پورې 22,000 درواغ ویلي دي، د خپل سیاسي، اقتصادي او د درواغو ملاتړ یې کړی ده. اوس ټرمپ خپل محبوبیت دا چې په نړۍ کې خو یې بیخي 99% له لاسه ورکړی ده او په خپله په امریکاو کې هم په لاسه ورکړی ده. اوس زما حق په دې ټول
ملت باندې د ټول اقوامو باندې خاصه توګه په دې ستر ملت پښتون باندې د خپل منځونه هغه پښتانه چې په 2 روپو باندې پښتو اخلي او په 3 روپۍ پښتو خرڅوي د هغو خبرو باید چاته د منلو وړ نه وي. همدا اوس پرونی په افغانستان کې د همدغه جمهوریت وخت کې وزیران و مینان و په پارلمان کې وکیلان و اوس په بهرنۍ رسنۍ کې راځي خبرې کوي. مثلا همدغه جلالي وزیر د داخلي چې و، همدغه حنیف اتمر چې وزیر د خارجه چې و، همدغه شاه محمود میاخیل چې والی د ننګرهار و، هم د په موجودیت کې په تورخم کې د تورخم دروازې کې ملي سرود ته د ودرېدلو او سرپرست د وزارت دفاع دوی په خپل دا توان او قدرت څنګه ځان ته ورکړی ده چې اوس د اجازه ځان ته ورکړي د افغانستان په هکله په بهرنۍ رسنیو کې تبلیغات کوي. هغه چاته باید قدر عزت ورکړل شي چې د افغانستان ولس پاکستان سره د مذاکراتو سرنوشت به څه وي په دغه بریدونو وروسته چې طالبانو کړي دي؟ اوس ما خو مخکې ستانکزی صاحب درته وویل چې پاکستان څه کاره ده چې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې کوي. افغانستان خو په خپل تاریخ کې یو برقدرته هیواد و. څنګه کېدای شي چې پرون یو مصنوعي هیواد راشي د افغانستان په سرنوشت باندې لوبه وکړي؟ ولې کوي متاسفانه کوي او دا شاید زموږ او تاسې د بې اتفاقۍ ضعف او د سل نورو ضعفونو له وجې وي. ولې دا کار پاکستان متاسفانه کوي؟ همدا بدنام کمزوری او منزوي پاکستان بل هیڅ ځای چې پیدا نه کړي راځي او پر افغانانو خپل جنایتونه اعمالوي او دا کار کوي. اوس موږ وایو چې پاکستان سره مذاکره که همدغه پالیسۍ باندې مخکې تګ؟ ګورئ د ښاغلی ډاکټر صاحب مختار دلته ناست دی، ولې د ستر ملت په مخالفت باندې خبرې نه کوي؟ ولې دی علاقه لري وطن ته؟ ولې دی علاقه لري د ملي وحدت ته، ملي یووالي ته؟ په همدغسې په افغانستان کې ډېر افراد او اشخاص شتون لري چې دغه ملي ګټو ته کار کوي. دا چې اوس د مخالفت خبرې کوي، ته به د یو با شخصیته، با شرفه، با عزته، با وقاره د سړي خولې نه دا خبره وانه وري. ټول هماغه پرونی سپږې ورګې دي چې د وطن د تباهۍ او بدبختۍ سره مخامخ کړی ده. هغه د بې اتفاقۍ خبرې کوي. اوس په خپله امارات په خپله دا تایید کړله چې د پاکستان بریدونه چې پر افغانستان باندې وشول، اوس په افغانستان کې وحدت رامنځته شوی ده. اوس تاسې لاړ شئ رسنۍ ته، د نورو اقوامو جنکۍ دي که ښځې دي که نارینه دي، هغه غږ کوي چې باید د دغه نظام په خلاف باندې باید عمل ونه کړو، د نظام د بهبود لپاره هڅې وکړو. د هغو پېژندلو شوو څېرو چې د وطن د بدبختۍ سره مخامخ کړی ده، هغو ته نوره باید د هغو خبر ته د یو ویښته قدر ته ارزښت ورنکړو. تاسې لاړ شئ همدغه افغانستان انټرنیشنل ته، ما د ښاغلي مختار صاحب یوه مرکه واورېدله چې اصلا د ده په خبرو کې زه خو اوس نه غواړم، ما ته 100 واره تلیفونه وکړو، زه نه غواړم چې هغه رسانۍ کې برخه واخلم. د دې دپاره چې هغه رسانۍ زه چې 2 کسه مخالفین راوړي، یو بل نفر راولي، هغه واقعیتونه چې وایي په خبرو کې د مداخله کې خبرو ته نه پرېږدي. ډېر بد جنایت په دې نیمه پیړۍ کې د افغانستان سره شوي دي. اوس هر څوک چې دې ولس ته او دې ملت ته او د دغه یتیمانو ته، دغو کونډو ته، دغو رنډو ته احترام او درناوی لري، باید د ملي یووالي، ملي وحدت لپاره کار وکړي. نور د دغو پرونیو او د ملي یووالي ترڅنګ طالبان به د پاکستان پر وړاندې څه وکړي یا د دغه کړکېچ سرنوشت به څه وي؟ مهرباني. طالبان اوس په دې باندې مطمئن شوي دي چې په افغانستان کې ولس د امارت اسلامي د دغه نظام ملاتړ کوي، ملي وحدت رامنځته کېږي، نو بیا نو نشي کولی چې هیڅ هېواد د افغانستان پر وړاندې پاکستان خاصې چې یو پوفي کې افغانان سینه بغل کېږي. یعنې تاسې وګورئ چې موږ چا د دغو بدبختۍ سره مخامخ کړو. زه او ته یا مثلا مختار صاحب کولی شي دغو هېوادو کې چې ژوند وکړو چې ورته وي دا ستاسې هېواد نه ده، دا زما هېواد ده. پرون دغه شمالي ډلواله ده که د افغانستان د تباهۍ بنسټ ایښودونکی احمد شاه مسعود ده، رباني ده، ګلبدین ده، محقق ده، خلیلي ده، مزاري ده، دوستم ده، تورن اسماعیل ده. دا اوس هم دغه هرات کې دغه جنایتونه چې ترسره شول، دا خو ټوله د تبلیغاتو د عیسائی مسله. زازای صاحب یعنی بالکل تاسو چې څه وایئ ستاسو تحلیل پر اساس باندې ممکن هغه مسایل رښتیا هم ولس ته محکوم واوسي، ولې بحث دا دی چې
اوس تر ټولو زیات مسؤلیت طالبان ته ورګرځي او خلک تمه لري چې هغه چې تاسو وایئ چې که پاکستان داسې دی هغسې دی کمزوری دی ولې موږ دا نشو زغملی چې همدا کمزوری پاکستان دی راشي زموږ خلک دې په کونړ کې شهیدان کړي په کابل کې شهیدان کړي په بل ځای کې دې شهیدان کړي موږ دا تمه لرو چې ولس ته مراجعه وشي قوي ادرس وشي دغسې چې تاسو وایاست ملي وحدت چې دغسې شوی دا چې وایي خلک یې تر شا ولاړ دي خو خلک خو د یو هدف دپاره خلک د اوس لوږه زغمي خلک مشکلات زغمي همدې دپاره چې ښه راځه د اقل د پاکستان پر وړاندې باید په یو صف کې ودرېږو اوس د طالبانو پالیسي به د پاکستان پر وړاندې څه ووسي مذاکره که جګړه ګوره دغه لوږه او تند او د غریبي او بیچارګي دې وطن ته چا راوړله د دې وطن هغه سرمایه چا غلا کړله چا یې وړله خو همدغو پروني جهادي جنګ سالارانو جلادي جنایتکارانو یې وړله دا خو پخپله د همدغو پرونیو دښمنانو وړاندیزونه دي چې پاکستان ته کوي چې پر افغانستان باندې دغو ځایو باندې بریدونه وکړي دا اوس چې په آلمان کې په دغه اروپایي هېوادو کې دوی مظاهرې کوي دا خو هغه خلک نه دي دا خو تاسې ورته وګورئ هماغه افراد دي چې نوي تازه اروپایي هېوادو ته مهاجر شوي دي او دوی د دې لپاره چې افغانستان ته ونه لیکي او د دې لپاره دا کار کوي ویډیوګانې ډکوي چې هغه حوصله بهور د خارجي شعبو ته ورکړي چې موږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده د طالبانو په ضد دا کار کوو هم طالبان د افغانستان یو شمیر دغه شمالي ډلواله مخالفین لري او هم په نړۍ کې یو شمیر نور هېوادونه لري مګم خبره دلته ده چې که چېرته په افغانستان کې ملي یووالی ملي وحدت رامنځته شي تاسې مطمئنه اوسئ چې دغه جنایتکارې ډلې ټپلې او دغه هېوادونه چې په افغانستان کې جنایتکارانه سیاست پلی کړی ده دا به ټول په خپله له منځه لاړ شي د دې لپاره چې نوره افغانان نه غواړي چې د نړۍ د جنایاتو د سیاست قرباني شي افغانستان بیرته د جګړې ډګر وګرځي حتما امارت اسلامي په دې باندې مطمئن شوی دی چې د پاکستان پر وړاندې دا توان او قدرت لري چې دا مبارزه وکړي دا څه لوبې چې په افغانستان کې وشولې خو ټول همدغه د ډیورند فرضي کرښې په کرغړنې کرښې په ارتباط باندې پاکستان ترسره کوي او همدغه د کوزي پښتونخوا پښتانه مهرباني ډیره مننه سلامت اوسئ دواړه مېلمنو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو د طالبانو دفاع وزارت ویلي دي چې په پاکستان کنټرول لاندې د ډیورند کرښې هغه غاړې بلوچستان او پښتونخوا کې په ځینو سیمو کې د داعش مرکزونه هدف ګرځولي دي دوی ویلي دي چې دلته یوازې مطلوب هغه ورانکارې ډلې هدف ګرځولي چې د افغانستان لپاره د ورانکارو اعمالو د پلان جوړولو په چارو بوخت وله دا لومړی ځل دی چې علني توګه باندې د ډرون په وسیله باندې داسې بریدونه کیږي دا چې څومره واقعا څه شوي څه پیښ شوي هلته د سیمې خلک ډرون بریدونه تاییدوي والله جزئیات په دغه اعلامیه کې هم نشته او تر اوسه پورې د پاکستان رسمي ادرسونه هم څه نه دي ویلي او دې لور ته هم داسې رسنیز مواد لا نه دي برابر شوي په هر حال باندې که دغه برید په همدغه کیفیت او نوعیت سره شوی وي راتلونکي د مذاکرات دپاره څه اغېز درلودلی شي او دا څومره یو مستند ثبوت کېدلی شي دې دپاره چې هو پاکستان د هغه ترهګرو کور او پالونکی دی چې هغه ټوله سیمه ګواښي نو که دغه بریدونه مستند شي واقعا داعش مراکز هدف ګرځول شوي څومره به پر سیمه ییزو معادلاتو تاثیر ولري په دې هکله مېلمنو بحث وکړ تر بیا هم پاک الله